أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم معزز سامعینو، پتیره جلسه کې خبره د رجب په میاشت باندې روانه وه او په هغې کې چې کوم بدعات نن مسلمانانو اختیار کړي او داسې په نورو ښکلو میاشتو کې کوم اعمال چې مونږ کوو د الله جل شانه ته رسېدو لپاره او الله د خوشحالولو لپاره او الله جل شانه د هغې د احکاماتو د اتباع او د نبي علیه السلام د سنت طریقو پسې تللو لپاره دا اعمال مونږ کوو. یعنې یو هم نه غواړي خپل آخرت تباه کړي، هر سړی غواړي خپل آخرت جوړ کړي، خو زما اصلانو په کوم شیزونو کې چې زمونږ فایدې دي شیطان د هغې لارې نه مونږ هټاوي، لرې کوي. مسلمانه ته روژه نیسي، د روژو لپاره ټول کال دی نبي علیه السلام تعالی فرصت درکړی، ته کولی شي یوم الاثنین د پیر کومه روژه چې ده دوشنبې روژه او داسې د منګل روژه چې د پنجشنبې روژه یوم الخمیس روژه ده، دا دوه روژې او صیام ایام البیض چې کومه دیارلسمه د اسلامي میاشتې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه دا روژې نیسه. او بیا نبي علیه السلام فرمایي چې بهترینه روژه د روژه د داود علیه السلام یوه ورځ نیسه یوه ورځ یې خوره. صحابو ډېر شوق درلودلو د روژې نیولو، نو نبي علیه السلام ورته اضافه کوله حتی د روژې د میاشتې نه پس شپږ د شوال روژې دي چې د ټول کال روژو ثواب درته میلاویږي، ولې نه نیسې؟ یوم الاثنین د دوشنبې روژه ده، د پیر د ورځې روژه ده چې دا سنت ده او نبي علیه السلام دا یې نیولې ده او دا بهترین عمل دی، الله ته د تقرب ذریعه ده. هره دعا چې کوي الله جل شانه یې قبلوي. د کال په یوم الاثنین په پیر په ورځ تا له څه پته چې په کومه ورځ باندې نبي علیه السلام پیدا شوی، په هغې ورځ باندې تا روژه ونیوله، اعمال اوچتېږي، په هغې ورځ باندې تا روژه ونیوله. یوم الخمیس د پیر د منګل په ورځ باندې او د جمعرات په ورځ باندې اعمال الله جل شانه ته ځي. نبي علیه السلام فرمایي زما زړه غواړي چې زه روژه وسم، بهترین عمل دی، ولې نه نیسو؟ چې په کوم باندې ته الله ته رسېږي او ستا ټوله میاشت پې باندې روژه حسابېږي، هغه درې ورځې چې ته د ایام البیض ته روژه نیسي، دیارلسم او څوارلسم او پنځلسم ټوله میاشت په روژه کې شو، ولې نه نیسو؟ نو شیطان د هغې عمل نه چې زمونږ زندګي ټوله په صیام او په قیام کې کېږي، هغه اعمالو نه مونږ هټاوئ. او صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به دا خبره کوله. ابن مسعود فرمایي اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. زمونږ د آثارو پسې، زمونږ د طریقو پسې، زمونږ د منهج پسې منډې ووهئ او دا لارې خپله غوره کړئ او تاسو بدعات مه کوئ. مونږ تاسو له کفایت کوو، کوم عمل چې مونږ کړی که اسلام په دې باندې پوره شوی مونږ درته کفایت کوو. تاسو ولې غواړئ اسلام په نورو اعمالو باندې پوره کړئ؟ آیا نبی علیه السلام نه پاتې وه کومه خبر چې تاسو له نه ده رارسولې، تاسو یې پوره کوئ؟ امام مالک رحمت الله علیه فرمایي من ابتدع بدعة ثم یراها حسنة. امام شاطبي رحمت الله علیه دا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې څوک بدعت کوي او بیا دې ته د حسنې په سترګه باندې ګوري چې دا عمل خو کېدی شي دا مې ښه عمل کړی اوسي، ثم یراها حسنة او بیا ښه ورته ګوري، فقد زعم ان محمدا خان الرساله صلی الله علیه وسلم اعاذنا الله منها. وای دې دا ګمان داسې دی چې نبي علیه السلام عیاذ بالله په خپل رسالت کې خیانت کړی دی، د هغې نه کوم شی پاتې و چې تی پوره کړې، اسلام کې کوم کمی دی چې تی پوره کړې، ولې په داسې اعمالو باندې پوره کړې چې هغه سبب د تلو د دوزخ ګرځي او ستا آخرت پې باندې تباه کېږي، ستا آخرت پې باندې خرابېږي. نبي علیه السلام فرمایي وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. بهترین سنت او بهترینه لاره، بهترین ستا دپاره سند چې دی هغه د نبي علیه السلام طریقه او د نبي علیه السلام لاره ده. وشر الامور محدثاتها، او بدترین امور چې دي هغه دي چې تی جوړې، تی ایجادې، وکل بدعة ضلاله، او هر بدعت چې دا ګمراهي ده او ټوله ګمراهي په دوزخ کې ده. ولې دا اعمال کې هغه عمل چې الله او رسول په باندې خفه کېږي ولې کې؟
خو زما عزیزانو په دې کې صرف فرق دومره دی زمونږ د نورو سره چې یو احداث للدین دی یو احداث فی الدین دی. احداث فی الدین دا ناجایزه دی، دا حرام عمل دی چې ته په دین کې اضافه والی کې. لکه زمونږ به داسې وګورې ځینې ځانونه منسوبوي د صوفیای کرامو ته، دروغ وایي، کذب په مکر او په چال باندې په مانځه کې ټوپونه وایي، سینې له ټوپونه ورکوي، ټوله شپه یې شور اچولی اوسي، سپیکرونو کې اوازونه کوي، الواګانې مټایانو لپاره جنډې اوچتې کړي، محفلونه یې ځان له جوړ کړي. داسې زما عزیزانو د اسراء د معراج شپو کې هم دغه شیان روانې دي دې خلکو. حالان چې په دغه رجب په ویشتم کې دا خبره بالکل د علماو په نس کې او د سلفو صالحینو په نس کې اختلافي مسله ده چې په ویشتم کې نبی علیه السلام شپه د معراج ده، د اسراء د معراج ده، دا نامعلومه قصه ده. سره د دې چې اختلاف فيه شته ده، خو بیا هم په هغې کې څومره بدعات کېږي، څومره رسومات کېږي، حقوق د مسلمانانو پکې ضایع کېږي. او زما عزیزانو نو د دې شان نبی علیه السلام فرمایي هر څوک چې هغه عمل کوي من عمل عملا لیس علیه امرنا، هر څوک چې هغه عمل کوي چې په هغې باندې زما فیصله نه وسي، کومې فیصلې باندې چې زمونږ ائمه کرامو د نبي علیه السلام فیصله نه یې قایمه کړي چې دا د نبي علیه السلام امر مونږ دې ځای ته راورسو، صحابو نه امانت مونږ دې ځای ته راورسو، د نبي علیه السلام شاګردانو مونږ له راکړو او مونږ یې راورسو د امت له تر هغې پورې چې په دې باندې تاسو موثقه نه اوسئ. دا دین د احتیاط دی، په دین به احتیاط کوئ، دین کې به خپله ټوپونه نه وایئ، دین به د ځان نه جوړوئ، یو د الله او د رسول لاره ده، یو د غلام رسول لاره ده، لاره به نه ګډوډوئ، هغه لاره به نیسئ چې الله او رسول پې باندې خوشحالېږي. ځکه چې دلته د قوي احادیثو فیصله ده من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هغه چا چې یو داسې عمل وکړو چې په هغې باندې زمونږ فیصله نه وسي هغه مردود دی د الله په نس کې. نبی علیه السلام هغې ته مردود ویلی، خپل ځان نه، خپل خیالاتو نه، خپل سوچ نه یو شی را جوړ کړي لپاره د دې چې یاره نبی علیه السلام دومره وارې استغفار کړی دی، وکړه استغفار وکړه چې څومره یې کوې، مګر په دې باندې یو دغه ټارګېټ مه جوړوه چې ته دومره وارې وکړه تاله به دومره کېږي، الا هغه شی چې د سنت نه ثابته اوسي. لس وارې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سل وارې راغلی داسې استغفار کې راغلی چې زه سل وارې وایم یا اویا وارې وایم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کوم تعداد چې دې په باره کې ذکر شوی، قل هو الله احد په باره کې تعداد ذکر شوی، داسې د نورو اعمال دي چې د هغې په باره کې تاسو کتاب الاذکار وګورئ، نور کتابونه د حسن مسلم وګورئ، داسې موثقه کتابونه چې د احادیثو نه ډک دي. ګڼ احادیثو کې داسې راغلي دي چې هغې کې اذکار ذکر کړي دي، طحاوي رحمت الله علیه اذکار ذکر کړي دي، داسې نور زمونږ په کتابونو کې چې په هغې کې نورې مجموعې دي د دعاګانو، مجموعة الرسائل په هغې کې ذکر شوي دي. نو زما عزیزانو د دې به ډېر اهتمام ساتئ، خیال به یې ساتئ. مفتي تقي عثماني رحمت الله علیه مدظلو په دې باندې څه کتابونه داسې رسالې لیکلي د دعاګانو، نور علماو لیکلي دي، مفتي محمد شفیع رحمت الله علیه نه داسې ذکر شته دی او نور علماو داسې لیکلي دي کتابونه، هغه وګورئ، هغې نه مسنونه دعاګانې راواخلئ، فایدهمند دعاګانې چې په هغو کې فضایل لیکلي. اما کومو کې چې فضایل داسې چې هغه د نبي علیه السلام نه وارد نه وسي، صحابو نه وارد نه وي، تابعینو تبع تابعینو نه وارد نه وي، خیر القرون پې باندې شاهد نه وسي، قولا عملا فعلا نه وي شوي، اشارة دلالة کنایة هغې ته اشاره نه وي شوي، هغې باندې ځانونه مه ستړي کوئ. ولې په شریعت کې ګوتې وهئ؟ د دې به ډېر خیال ساتو، ډېر به احتیاط کوو. داسې ذکر کړي دي چې په دې باندې عمرې کول په رجب په میاشت کې په دې باندې دا دومره ثوابونه رسیږي، او همدا رقم یې بیا ویلي دي چې په هغې کې صلات الرغائب ورته وایي، صلات الرغائب پکې دا په جمعې شپه د رجب باندې به دا احتفالونه به کوئ او داسې به جشنونه به جوړوئ. د دې هېڅ اصل نشته دی په شریعت کې. صلات الرغائب دلته په دې عربي ملکونو کې هم کېږي چې هغوی وایي په دې کې ډېر فواید دي او ډېرې فایدې او ډېر ثوابونه رسیږي، او په دې کې هېڅ اصل د شریعت نشته دی. او دا بار بار علماو د دې ذکر کړی دی چې دې شي نه ځان ساتئ تاسو. نو زما عزیزانو د دې ډېر کوشش کوئ چې هغه عملونه مثلا په هغې کې صلات ام داود ورته وایي چې په نیم د رجب کې کېږي، چې دا هم یو درود دی او یا مونځ دی چې دا به تاسو دومره کوئ او دومره ثوابونه رسیږي.
صدقه ده په روح د موتاو باندې د مړو په ارواحو باندې چې په دې کې دومره ثواب رسیږي. او ځینې دعاګانې دي چې هغه مختصرې د رجب په میاشت کې چې دا دعاګانې ته کېدی په دې دواګانو به تاله دا میلاویږي مه کوئ مسلمانان. دغه شیانو غیر زمونږ نه واغستلو د هغې اصل هدف نه مونږ خطا کړو، دعوت نه خطا کړو چې هغه اصل د عباداتو دی، د جهاد نه خطا کړو چې هغه اصل د عباداتو دی. زمونږ قوت او شهامت او استقامت او استقرار زمونږ د لاس نه واخیستلو او ټول یې په دغه اعمالو باندې اخته کړو چې دا کوه تا د دومره ثواب یو رساله لیکلي اوسي چاله ولیږي چې ته دا دومره خلکو ته ولېږه دومره ثواب تاله میلاویږي. یو رساله لیکلي چې په دې کې ته دومره ووایې نو تا دپاره دومره وخت د جهاد نه، دومره وخت د علم نه، دومره وخت د حجونو نه او د دومره زکاتونو نه او د دومره خیراتونو نه او د دومره منځونو نه او دومره نفلونو نه تا ته دا دعا ویل افضل دي. نو هغه کس به وایي الحمدلله چې دا شی ماله میلاو شو، بیا زه منځونه سره کوم، بیا دا نور اعمال بیا څه ته کوم، بیا نو حج ته بیا زکات ته بیا خیرات ته بیا صدقې ته بیا نفلي روژو ته بیا څه ضرورت دی؟ ما خو د اتیا کالو روژه دغه په دې یوه دوا باندې خلاص ځان ته مې ولیکل. زما ځان او ځینې هغه شیزونه چې الله جل شانو هغه تخصیص کړي وو هغې ته قدر او عظمت او قیمت ورکړی دی، هغې له به مونږ هم قیمت ورکړو، په هغې انداز به ورسره مخته ځو. او ځینې چې نه یې کړي په هغې کې به ګوتې نه وړو. تعظیم به د هغې شي کوو چې الله ورته تعظیم کړی اوسي او الله هغې دپاره حد مقرر کړی. ليلة القدر خير من 1000 شهر. مونږ یې منو په سر سترګو باندې منو. صدق الله العظیم چې الله دا خبره کړې ده چې خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه د اتیا کالو عبادت نه د یوه شپه د قدر اوچته ده. مګر دا شپه ورکه ده په ټول کال کې چې په کومه شپه ده. روژه خو تاویږي په کال کې تاویږي، کیدای شي په رجب کې راشي، کیدای شي په شعبان کې راشي. نو هر شب قدر است اگر کسی قدردان باشد. هر شپه د قدر ده، هر شپه د الله ده، هر ورځ د الله ده. همدغه منګړتو سوچونو او فکرونو باندې فلانه بند کړو، په فلاني باندې سحر وکړو، فلانه چیزونه بند کړو، و اولاد یې بند کړو، د هغې باندې لاره بنده کړې، په هغې باندې کاروبار بند کړی. کوم شی چې الله غواړي چې هغه وکړي ته څنګه بند دی؟ الله نه غوښتلو چې بند شوی دی خلاص. ته څنګه بند دی؟ په فلاني بند کړی دی، یعنې هغه د خدای نه زورور دی چې هغه بندوي. الله یې غواړي خلاص یې کړي او هغه بندوي. دا ټول مونږ خپل ځان نه دغه جوړوو، دا کفریات دي، په دې باندې الله پاک خفه کېږي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي، د بدعاتو نه به سخت ځان ساتو. او د دې ټولو میاشتو د هره میاشتې انشاءالله راتله د شعبان میاشتې کې هغه د رمضاني او د هغې نه پس د شوالي او بیا ذالقعدې بیا ذالحجې بیا محرمي انشاءالله د یوې میاشتې فضایل به د قرآن او حدیث نه او د سلفو صالحینو د اقوالو د ائمه مجتهدینو د اقوال نه به انشاءالله صحیح توګه سره بیانېږي. او کوم بدعات چې هغه به مونږ ذکر کوو او هغه به بیانوو، ځکه دا دین د احتیاط دی. بدعات داسې دي چې ور پکې دننه شوې بیا به دې راټولې یو حدیث په ځای به تا ته سلهاو حدیثونه خلک پېښ کړي، سلهاو روایتونه به درته پېښ کړي. څه روایتونه به شیعو جوړ کړي اوسي، څه به بدعتیانو جوړ کړي، څه به علماو د امانت لپاره نقل کړي اوسي، دې لپاره نه چې ته پرې باندې چاپه واچوې او فرایض نور پرېږدې او سنن پرېږدې. الله دې زمونږ حفاظت وکړي او الله دې په دې خبرو باندې مونږ پوه کړي او الله دې صحیح لاره مونږ ته وښیي. واتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله دې ټول بدعاتونه مونږ وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.